او چا چې کوم مسلمان وجلی دا الله رسول فرمایي وي د قیامت پر ورځ باندې به د هغې نه وینې بیږي او دا خپل قاتل به د سټ نه نیولی او الله رب العالمین د عرش خواله به راولي چې ای اله العالمین دې ظالم زه قتل کړی یم چې ولا یقتلون النفس التي دا مسلمانان به خلق نه وجني دوی به خلق نه وجني نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاثه ابغض الى الله درې کسه وي د الله سخت بدي شي درې کسه یو د الله نبی فرمایي ملحد فی الحرم چې یو سړی په بیت الله کې کګلیچ کوي دماکې کوي عقاید خرابوي حرم کې او دویم به فرمایل مفتغن فی الاسلام سنت الجاهلیه چې دی مسلمان او پیخې د کافرو کوي طور او طریقې د کافرو راټینګې کړي او دریم به فرمایل چې دریم سخت چې د الله بدی شي هغه سړی دی چې د مسلمان وینه په ناحقه باندې تویوي د مسلمان وینه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول فرمایلی دی چې کوم سړی قصدن مسلمان قتل کو نو نه الله رب العالمین فرض قبلی او نه الله رب العالمین نفل قبلی نبی علیہ السلام فرمایل وی مومن چې د الله په بندګۍ کې لګي دته د الله بندګي آسان نه ما لم یصب دمن حراما سو پر چې د مسلمان نه وجلې الله تر خیر لارې کولاوي د توبې توفیق ورکړي خو چې کله د قتل کې مسلمان الله د دین او د خیر کار ختم کی دا وجه ده په دې حقوق الله کې به د قیامت پر ورځ باندې اول حساب کتاب د مانځ کیږي خدا الله نبی فرمایي په حقوق العبادو کې به د قیامت پر ورځ باندې ډومبه حساب کتاب الله رب العالمین د وینو کوي او چا چې کوم مسلمان وجلی دا الله رسول فرمایي وي د قیامت پر ورځ باندې به د هغې نه وینې بیږي او دا خپل قاتل به د سټ نه نیولی او الله رب العالمین د عرش خواله به راولي چې ای اله العالمین دې ظالم زه قتل کړی یم دا زما قاتل دی او دا هم صحیح حدیث دی د بخاري او د مسلم اخنس ابن قیس وی زه د یو ملګري مدد له روان یم د هغه مقابله دی د مسلمان سره وی فلقیني ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لار کې له ابو بکر صحابي مخې له راغی وی ما ته وفرمایل چې اين تريد یا د الله بنده چرته ځي وی هغه راته وفرمایل چې انصر هذا الرجل احنس ابن قیس وی ما ورته وفرمایل چې روان یم انصر هذا الرجل د دې سړي مدد کومه جنگ دی مقابله ده د مدد له ورځم وی هغه راته وفرمایل چې ارجع واپس کېږه د دې ډزو نه د دې ګزارونو نه د دې جګړو نه ځان غاړې ته وساته خو بیا ورته یو خبره وکړله رب العالمین دې موږ په تاسو په دې خبره باندې پوهې کړي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې دا به فرمایل اذا التقى المسلمان بسيفهما چې کله دواړه طرف ته مسلمانانو توري راغستي نو یو بل وجني نو فالقاتل والمقتول في النار دا قاتل بم جهنم ته ځي او دا مقتول بم جهنم ته ځي دا دواړه به الله رب العالمین اور ته اچوي نو یې موږ ورته وفرمیل چې اې د الله رسول هذا القاتل فما بال المقتول قاتل خو زه مسلمان مړ کړ د مقتول ته څه ګناه میلاو شو چې دی هم الله اور ته اچوي وی هغه راته وفرمیل د الله نبي چې انه کان حریصا علی قتل صاحبه د خپل ملګري د مسلمان د قتل سوچ او حرص کړو اگر چې د گزار سم نشو دی مړ شو خو دی به الله اور ته اچوي و اس طرح واپس راته ختم وکړه د الله نبی فرمایي چې دو مسلمانان جنگيږي نو قاتل بم رب العالمین اور ته اچي او مقتول بم اور ته اچي ځکه د قاتل خو قتل کړی دی او د مقتول د اراده کړی د قتل